السلام علیکم ورحمت الله. قدرمنو لیدونکو یوې لرې پرتې غرنۍ سیمې ته راغلي یو. ماشاءالله ډېره ښایسته اوبه لري او ښایسته هوا ده او بارانونه هم ډېر دي نن سبا کې. ماشاءالله بیخي ډېر بارانونه کېږي. داسې دغه غرنۍ سیمه کې مونږ څه کوو او څه خیر مو خلکو ته رسېږي دا ویډیو مونږ سره تر اخره وګورئ. راځئ ډېره ښایسته منظره ده. منظره مو غرونه غرونه بې وسې ده، ته هم ژاړې زه هم ژاړم، څه عجیبه زندګي ده، ته هم ژاړې زه هم ژاړم. لیدونکو لږه دا منظره هم درسره وګورئ. ماشاءالله دا هم ښایسته ځای ده او ښایسته اوبه دي او تکې شنې اوبه دي. وطن مو ډېر ښایسته دی. ماشاءالله ډېر ښایسته وطن خدای راکړی. خدای دې دا وطن کې غربت ختم کړي چې هېڅوک چاته اړ نه وي او وطن کې امن امنیت وي. لیدونکو ځو هغه ځای ته چې کوم ځای کې مونږ اصل کار دی. راځئ مونږ سره. قدرمنو لیدونکو دغه د زموږ راتګ تر دغه ځای و. دا خلک داسې ګورئ چې یوه لرې پرتې غرنۍ سیمه کې پراته دي. هغه بیچاره خلک دي چې نه کاروبارونه لري نه د تجارت شته. یوه غرنیزه علاقه ده. نو دغه کومک په خاطر مونږ دلته راغلي دوی سره مو کومک وکړلو. روژې مبارکه میاشت ده. مخه ته یې ناست یو نفر دی. نو ستړی مه شې. جوړ کړه. دا افغانستان دی. افغانستان کې کوم ځای دی؟ افغانستان کې بدل خوست ولایت دی که بل ځای دی؟ نه خوست ولایت دی. خوست ولایت دی. خالد موږ داسې فکر ونه کړی چې موږ افریقې ته لاړ یو. افریقې ته نه بلکې افغانستان کې هم دلته داخل کیو. خو دا چې بعضې انسانان دې مختلف خدای پیدا کړي. کور کې مسله لرل تاسې؟ کور کې اوړه غوړي وریجې چې مزاره؟ نه. رژا کوم شی خوړه؟ رژا کې بریم د لږ اوړه لګلي. بل چا اوړه درته لګېدي. اوس طریقه نه وه چې بل شی مو کړی وای. ښه لیدونکو غربت دی. نو غربت په هر شی باندې راغلی. الله دې زموږ په وطن باندې یو غیبي رحم وکړي چې غربت ختم شي. څوک اړ نه وي چاته لاس ونیسي. خو بیا موږ داسې چې مسلمانان یو بل یو بل مسلمان ته لاس ورکړو. یو بل کوچني ماشوم سره هم خبرې کوم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څه ول دی؟ خیر ده. څه م لره په کور کې؟ هېڅ شی نه شی نشته. شی هم نشته. هر څه چې پوښتنه کوي شی لا نشته. شی ولې نشته؟ خو شی خو له یو څه نه راځي. یا به تجارت لري یا به کاروبار لري یا به د خارج کې څوک وي. قدرمنو لیدونکو تاسې کوم ځای نه دلته راغلي یئ؟ جلال آباد نه. جلال آباد نه دلته راغلي یئ. څه موقع کې دلته ژوند کوئ؟ 5 میاشتې داسې خواوشام کېږي. 5 میاشتې شاوخوا. دلته څه کوئ؟ څه کاروبار کوئ دلته؟ هسې راغلي هېڅ شی هم نشته. دلته ناست یې پردي کور کې. پردي کور کې ناست؟ یې ډوډۍ خرڅ خوراک له کومه کېږي؟ چا ته لېږلي وو نور هېڅ شی نه. چا ورته لېږلي وو؟ که د هر شي نه پوښتنه وکړي نو موږ اوسنی وضعیت دغسې دی چې د بل چا په مرسته باندې روان دی. موږ خپل څه نه لرو. الله دې زموږ په وطن باندې رحم وکړي. باید یادونه وکړم چې دغه مرسته موږ سره چا کړې. یو حاجي صاحب چې له سعودي نه وایي حمزه نوم اخله ماته پته لګېږي دغه د ستاسو مرسته دلته تقسیم شول. الحمدلله پر مستحقو ورسېدله. سپین ږیري اکا سره څو خبرې کوم. اکا ستړی مه شې. جوړ تکړه طبیعت ښه ده. ژوند ښه ده. ښه جوړې. هغه لاره کې چې ما ورته روان وو ما څه درته ووایي؟ تا ویل مرسته چا راوړې ما موږ ته نه خبر. زه اوس راغلم. مرسته چا راوړې ده. ښه ډېر. زه نه یم خبر. کاکا څنګه دی؟ وضعیت څنګه دی اوس؟ والله وضعیت ښه نه دی. همداسې لږه زموږ باندې سخته ده. تکلیف دی. ټولو خلکو باندې تکلیف دی. کوم ځای ته حاجي صاحب؟ موږ خو اصلي کې جلال آباد کې خو پخوا راغلي دلته اوسېږو. که دومره سختي ته خو ډېر وخت سره تېر کړلو. مثلا مخکې ماشوم وي ځوان شوي بالاخره ږیره سپینه شوله. داسې تکلیفونه دې کتلي داسې لوږه راغلي لکه والله داسې لږه هېڅ کله هم نه ده راغلې. که دا اوس چې ده داسې قانت او داسې سختي هېڅ کله هم نه ده راغلې. داسې لوږه نه ده نه ده راغلې. تا په ژوند باندې نه ده راغلې. راغلې. 8 کاله عمر دی او داسې لږه کله په چا نه ده راغلې. چې ټولو لارو کې پام وکړې دا ښځې او ماشومان ټول په لارو کې ناست او که ښارونو ته لاړ شي هلته خفا به شي. اړه به دې وشي. دغسې هر ټول خلک وږي دي. لږې نه دا سخته نه ده اوازونه کوي. سخته نه څه کوي چې کوي. کاکا چې څوک اړ نه وي سړک سر ته به ووځي؟ نه وځي. څوک به لور ښځه وباسي او یا به څوک د سپین ږیری سړی وځي چې هلته به ټولې کوي. ولې وځي؟ خو سخته ده. کاکا خلک قرض کوي نن سبا کې؟ څوک چا سره قرض کوي؟ نه د وړو د غوړۍ شي قرض کوي؟ کوي وسه کوي خو نه رسېږي ورته.
دوکاندار له چې ورشي هغه هم زه شوی نور تنګ شوی نور څه به وکړو چا سره به ورسو قدرمن لیدونکو کاکا 80 کاله ژوند دی وایي تر اوسه پورې داسې بد حالت ما نه و لیدلی نه دی راغلی داسې بد حالت نه دی لکه راغلی نن هېڅکله سبا نه چې دی دی. راغلی. الله دې زموږ په وطن باندې یو غیبي رحم وکړي. زهم ژاړم 100 کورنۍ ته موږ دلته مواد توزیع کړله. الحمدلله بیا هم که یو خوا نه خفه شو په وطن کې غربت ته د بلې خوا نه بیا یو څه سړي ته زړه کې سکون پیدا کېږي چې الحمدلله دومره خلکو ته خو خیر رسېږي با احساس ورونه شته کومک کوي همکاري کوي خویندې شته همکاري کوي. له ټولو نه ځانګړې مننه خوشحاله اوسئ سلامت اوسئ چا چې په دغه برخه کې همکاري موږ سره کړي الله دې پوره اجرونه درکړي. دا خپرونه په ډېر خوشحالۍ سره پای ته رسوم تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت